بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي پر قبر باندې لیکنه کول او چارجوالی ورباندې راګرځول دا جایز دي که جایز نه دي؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې فتاوای هندیې جل اول صفحه 107 کې لیکلي دي او هغه وایي ويكره أن يبني على القبر ويعلم بعلامة من كتابة ونحوه كذا في التبين. وای دا کار مکروه دی چې یو څوک پر قبر باندې بنا کوي او یا یو علامه ور باندې کوي، هغه که لیکنه وي او داسې نور. دغه د فتاوای هندیې عبارت او حواله امداد الاحکام په جلد اول صفحه 814 کې را نقل کړی دی او همدا ډول احسن الفتاوا په جلد اول په جلد 4 صفحه 119 کې را نقل کړی دی. حاصل دا چې علماو د قبر لپاره بنا، چارجوالی، چوتره او کتیبه دا مکروه بللی دي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.